السلام علیکم. وعلیکم سلام. برق دې ونه نیسي کاکا څنګه چل دی دا ځمکه هم لمده ده و. زه کاکا خپل کار کوه برق دې ونه نیسي 2 ورځې کېږي برق یې راته قطع کړی دی برق نشته کور کې. خوشي که خیر دی زه به درته حل وښیم کنه. نو څه حال یې ښیې ته څه حال دی د دې برق یې ولې قطع کړی دی؟ برق یې وایي ته باقي هغه شی یې مړی دی هغه دغه یې مړی دی نشته باقي هو ګوره که برق دې خراب وي خو برقي راوغواړه که برق یې دنه قطع کړی خو ته بیل تاویل که که نه دونه بیل نه دی وروره 1.5 روپۍ بیل راغلی دی صرف دا 2 کاله کېږي چې نه دی مې تحویل کړی 1.5 روپۍ هو زه ته ځه وروره زه ته مونږ کار نه خبره درته وکړه وروره ته ځه خپل کار کوه زه ته هم دا نن 2-3 کاله کېږي برق نه دی تاویل هو دا 2-3 کاله تا دلته د دې برق نه رڼا واغسته هو ښه ښایسته روشنایي ته ناست یوازې زه خو یې نه علم ټول خلک یې ترې ناخلي ټول لګیا دي ګروپونه د ټولو لګېدلي زما ګل دي د همسایګانو د ټولو لګېدلي دي خو ټول خلک کو برق بیل ورکړ ګور دا یو تجارتي برق دی والکه خو زم بیل ورکوم صرف دا 3 کاله کېږي چې نه دی مې ورکړی ګوره کاکا چې ته ورته بیل ورنکې زه یې ورنکم بل یې ورنکې دا خو ګوره زیاترو خلکو باندې برق بیلونه پاتې دي مجبوره شي تجارتي برق دی برق باید موږ بیل په وخت باندې تاویل کو ځکه چې ترې نه استفاده کوو د رڼا نه خوند اخلو برق چې دی نیمه زندګي ده نو ته چې بیل تاویل نه کې کاکا زه یې تاویل نه کړم بل یې تاویل نه کړي نو اخر به دا اخري حد به څه وي وروره 1.5 روپۍ د څنګه تاویل کړم اوس دې ویلې چې دومره روپۍ نه دي اوس څه خیر دی په قسطونو یې تاویل کا لاره به ورته پیدا شي په قسطونو تاویلیږي ولې نه په قسطونو تاویلیږي ته به هلته د برق انجکشن هغه ریاست ته ورشي هغه به درته ټولې اسانتیاوې بیان کړي ماشاءالله نظام هم دی جرب بس مرة فاري مو آمدم اوچ باقی از برق منو قطع کرد از فور قضا تمام 20,000 روپیه خو ګوره 20,000 روپۍ دا قرضداري دی 1.5 روپۍ ته قرضداري یو 10,000 به بلي یو 50,000 به بلي یو 20,000 به بلي دا اخري حد به څه دا خو یو تجارتي برق دی دولت په تر څو زمونږ هم پوره د 3 کالو پورې تا ته څه نه ویلې وخت یې درکړو چې نن به تاویل کړي سبا اخر مجبوره شو دا نه میټر یې ویوړو کاکا ماشاءالله مشر او هوښیار سړی لاړ شه خپل مشکل دی ورسره حل کته چې سر به خود دی کې ګوتې وي خدای نه خسته شاټ درکې د نورو کورونو برقونه شاټ شي یو بل پوهېږم په نه خیر ویسې معلم صاحب ډېره ښه لار دی راته راوښودله خو زه نه پوهېدم چې دا څونه جرم دی چې یو سړی په خپل برق کې ګوتې وهي د دې نه بعد به انشاءالله چې زه په خپله ګوتې نه وهم هر مشکل چې راتللو جکشن ته به ورځم او خپل مشکل به هلته حل کوم نه معلم صاحب خیر ویسې معلم صاحب خو خبره دا ده چې راځئ دولت چې موږ ته اسانتیاوې برابروي موږ یې ملاتړ شو دا نه چې د دولت له حق وخورو ګوره دغه زمونږ تجارتي برق د شکر الحمدلله دا 3 کاله نه تا خوند اخیستو رانه دا بند کا او ښه ښایسته په مینه باندې ورشه بالکل مینه باندې ورشه خپل برق سیستم دې ورسره حل کړه میټر به راوړي درته دغه به کې خط ورسره ولیکه قسطوار یې ورته تاویل کړه یاره معلم صاحب دغه مخ نه خو موچوالم کور دی ودا دغه ورور مسله به هم حل شي او زما به هم حل شي شما مینه طور کار کو برین بخیر امو بیلتان تاویل کنین قسطوار اگر پولی نخ نداشتین صحیح است برقتان میآید بخیر باشه برق یوازې رڼا نه ده دا د وطن امانت دی که بیل پر وخت ورنکړو سبا له همدې رڼا بې برخې کیږو راځئ د قانون درناوی وکړو ترڅو کندوز او افغانستان زموږ په لاس تیاره نشي دا پیغام تاسو ته د مخلص پروډکشن لخوا وړاندې شو